مانځنه هغه ملګري دغه کوي ته د اخر ښکته لراوه زه خو دلته د خدای په قهر اخته شوم یا به مومن و یا به زمونږ باجوړي و خو زیات امکاندار چې ستاسو خلکو نه ولته ستاسو د مجلس ته درې قوتونه د دې مجلس نظاره کوي یو الله دی یو ابلیس دی او یو امریکا ده الله ملائکې را لېږلي دي او ستاسو نه غیر چاپېره کېنولي دي الله په خپل هم دا مجلس ګوري خو د الله تکویني نظام دی هغه ملائکې لمحه به لمحه الله ته رپورټ ورکوي چې د چیناري خلک را جمع شوی دی قرآن ته ناست دي او قسم یې کړی دی چې د مازدیګره پورې پاڅي نه نو چې دا رپورټ الله ته ځي نو الله سخي ذات دی که شوم دی نو سخي ذات دی الله رحیم او کریم دی که نه دی نو زمونږ د الله د رحم او د کرم په بنیاد کامله پروسه ده چې دا رپورټ به راځي نو الله به زمونږ د مغفرت اعلان کوي انشاءالله نو که په دې مجلس موږ الله بخي خو به ناست یو او دویم قوت ابلیس دی ابلیس هم خپل ملګري را لېږلي دي هر کس پسې یو ملګری لګولی دی چې د دې مجلس نه پاسه تاسو ته زور کوي که نه کوي وایي قصه اوږده شوله یو مولا پاسی او بل کینی دا به کله ختمیږي دا شی نو شی اوږد شو پخوا د ښکته اشنغر علاقو ته به زمونږ دا خلک ته نو دا ګاډي خو نه و په هغه وخت کې دا سړکونه مشرانو ته پته ده نو بیا چېرته دوه تنه روان شوي دي یا به مومن و یا به زمونږ باجوړي و خو زیات امکاندار چې ستاسو خلکو نه ولته نو دوه روان شوي و پیاده روان و نو خر د ځان سره روان کړی دی سامان یې پې د پاسه تړلی دی او د شپې 12 بجې د کور نه وتلي دي نو بیا چې په دې لار باندې ځي نو لار په غاړه جومات دی جمع ولاړه ده نو یو ملګري دی بل ته وایي چې ته دلته ودرېږه او زه ورځم جمع کوم هغه وایي ټیک ده نو چې جمع له ورغی نو مولوي صاحب صورت یاسین شروع کړی دی په مانځه کې نو صورت یاسین خو ختمیږي نه پخوا مولانو به اوږده اوږده لمونځونه کول نو چې هغه ختمېده نه نو دته خو دا خیال دی چې اوس به امام راښکته شي اوس به راښکته شي هغه نه راښکته کېده او په ده باندې د خره غم دی نو د مانځنې هغه ملګري د غږ وکوي ته د خره ښکته لراوه زه خو دلته د خدای په قهر اخته شوم اوس امام راښکته کېږي نه نو تاسو ته به هم شیطان دا وایي چې د خدای په قهر اخته شوي وایي پاڅئ خو تاسو ورته جواب ورکوئ چې موږ د خدای په رحم اخته شوي و نه پاسو نو اوس دا د شیطان ملګري ابلیس ته رپورټ ورکوي چې تا خو موږ په داسې خلکو پسې لېږلي وو چې هغه خو په هېڅ څه نه پوهېږي چې هر څومره کار او محنت وکړو هغه نه پاسي نو چې دا رپورټ ابلیس ته ورسي نو ابلیس به ضرور دا اډر جاري کوي شیطانانو ته به وایي چې د دې محلې او د دې کلي نه او د دې مجلس نه لرې شئ ځئ کړوې سئ نو ښه خبره ده چې شیطانان د دې ځای نه کړوې سي که نو ښه خبره ده او امریکا هم موږ ته ګوري د دې فیسبوک په ذریعه باندې هغه هم یو قوت دی نن د نړۍ او د دنیا د هغه دا خیالو او دا یې منصوبه وه چې پاکستان به زه لیبرل پاکستان جوړوم آزاد خیال پاکستان روشن خیال پاکستان سیکولر پاکستان په کم پاکستان کې به چې ډمانو ته ازادي وي په کم پاکستان کې به چې د ډول او د سرنا کلچر وي ډمتوب به کنجرتوب به ښځې او سړي به ګډوډ ګرځي زنا به عام وي ډمتوب به عامي بې حیایي به عامي بېدیني به عام وي دین به ختموم مدرسه به ختموم جماعت به ختموم د دین سره شوق او ذوق د عوامو د پبلک به ختموم دا د امریکې منصوبه وه خو نن تاسو د دې مجلس په ذریعه باندې ثابته کړه هغې ته پیغام ورکړه چې که پرون پاکستان د مسلمانانو د طالبانو د تبلیغیانو د مجاهدینو سرزمین و نو نن هم پاکستان د مسلمانانو د مجاهدینو سرزمین دی